أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زما قدرمنو معزز واوریدونکو، د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو سنت داسیو چې کله به هدیرې ته مقبرې ته لاړل نو ملګرو سره به په مقبره کې د قبر تذکره کوله. هغه خلک پاک خلکو، جنتیانو. موږ ډیر ضرورت لرو چې د خپل قبر موږ ته لږ را په یاد شي. زموږ دا زړونه خو دومره کلک دي چې په جنازګو کې ولاړ، په جنازه کې، په مقبرو کې حاضر یو، خو داسې سوچ هم نه راځي چې یاره دا زما کور دی، دلته راځم. حسن بصري رحمه الله یو کس ولیده په هدیره کې خوراک کو، ویلې زما دې په الله قسم د دې سړي زړه مړ دی، یعنې د ده د ایمان والا زړه مړ دی، هسې خو ژوندی دی ګرځي. که د ده زړه ژوندی وی نو مرګ خو د ده مخامخ دی، دا ټول مرګ دی، او دله دومره حیا نه ورځي. نو د حسن بصري رحمت الله علیه زمانه هم ښه زمانه وه. مقبره کې خوراک خو پرېږده چې یو جایز کار دی، خلک دلته ګناهونه راوړي، چرسونه، سګرټې، بدکارۍ دلته راوړي وي چې څوک هم ونه ویني. په دې ځایونو کې ګناهونه راپټوي او راوړي او دلته یې کوي. نبی صلی الله علیه و آله وسلم صحابه ورسره دي، یو قبر ته کېناستل. قبر تش قبر وکنستلی شوی تیار. وی نبی علیه الصلاة والسلام ته داسې کتلې په ژړا شو. هغه بخلی دی، نو سره ګناه شته نه پې ګناه شته، جنت د په لاس کولاویږي، خو بیا هم د قبر نه یېرېده. نو صحابو ته یې وویلې لمثل هذا فاعدوا یا اخواني، ای زما ورونو دې کندې له تیاری وکئ. غرض دا دی دا کوم چې موږ جوړ کړي دي دا محلات، د هغې نتیجه دا ده چې داسې موږ را روان یو را روان یو دا یو بانه جوړه شي چې یاره هارټ اټیک وشي، دا یو بانه ده چې یاره اکسیډنټ کې مړ شي. نیټه ده پوره کېږي، په یو طریقه باندې موږ دلته راځو. لکه څنګه چې موږ د دنیا د دې یو څو کلونو والا کورونو دپاره، دا د څو کالو کورونه دي، د دې دپاره د بجلۍ غم د اول نه کو، داسې ځای کې کور نه الو چې بجلي په هغه علاقه کې نه وي. د ګیس څه حال دی دلته؟ وایي ګیس شته، نو بیا د سړک، بیا د اسپتال، بیا د سکول تپوس کوو چې سهولتونه برابر وي. نو که ځمکه په لکونو میلاویږي موږ یې اخلو، ولې سهولتونه دي. خو هسې یو سوچ وکړو په دې سهولتونو کې زموږ څونه وخت دی؟ 20 کاله خو موږ ماشومان یو، 20 کلنۍ پورې عمر رانه ماشومتوب وخوړه. هغې کې خو نه موږ ته مور او پلار د مانځه خبرې کوي او نه راته بل څوک وایي، موږ ته یې ویلي دي واړه یاست. 80 کاله د دې امت عمرونه دي، او چې داسې وباګانې راګړي، دا کرونا او بله یو بانه ورته جوړېږي، نو پته نه لګېږي. 80 کاله عمر، 80 کاله یې واخله، 20 کاله د ماشومتوب لاړه، 60 کاله پاتې دي. 60 کې 30 کاله خو ستا خوب دی، 30 کاله پاتې ده. 30 کاله چې کله خوب شو 30 کاله دي. په دې 30 کلونو کې غمونه راځي، پریشانۍ راځي،
بیماری راځي، اسپتال کې راځي، جیلونه راځي، قسمه قسمه. نو چې زمونږ د سکون او خوشحالۍ ژوند راجمع کړي 5-6 کاله نه جوړېږي. د 5-6 کاله دپاره منډه 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 د بینک څوکیداران دي. د بینک په دروازه څوکیدار ولاړ دی، کروړونه روپۍ بینک ته راځي او خلک یې وړي، خو دته د میاشتې هماغه 20,000 روپۍ تنخوا میلاویږي. دته د دې کروړونو روپو فایده میلاو نه شوله. دا څوکیدار دی. موږ دقه څوکیداران یو. وګټه وګټه، منډه ووه منډه ووه منډه ووه، نو بیا ترې موږ اعلان وشي چې پلانکې وفات دی، پیسې چې دی بچو ته پاتې شو. غرض دا دی نو که دا موږ منو او که نه منو حقیقت دی. دا بعضې خبرې داسې دي چې دا موږ سره کافر هم مني، هغه چې الله نه مني دهري هغه هم وایي چې مرګ حق دی. مسلمان خو ایمان دی په دې باندې. نو زما معززو خبرې مقصد مې دا دی چې دې ځای له راځو تیاری وکړو. اوله خبره چې په قبر کې رب العالمین وایي تپوس کوي، د مانځه تپوس کوي. که چېرته د یو انسان منځونه برابر راووتل نو نور عملونه به الله د دې تابع کړي، هغه به ورله پخپله برابر کړي. او که منځونه برابر راونه وتل نو نور عملونه به تابع شي، هغه نور عملونه به هم تباه شي. زما عزتمندو مونځ خو موږ او تاسو ټول کوو الحمدلله. چې هغه زده نه دی، هغه چې صحیح زده نه دی، هغه چې د ابۍ نه او د ادا نه یې زده کړی دی، هغه مات ګوډ هغه هم مونځ نه پرېږدي، هغه هم کوي. خو څنګه مونځ کوو؟ بغیر د جمع نه کوو، کته پورته یې کوو. د نبي علیه السلام فرمان دی چې کوم انسان اذان اوري او جومات ته نه راځي د ده مونځ نه کیږي. ړوند صحابي دی په سترګو باندې عبدالله ابن ام مکتوم، ړوند نابینا، په هغه وخت کې رڼاګانې نه وي، سړکونه پاخه نه وو، کوڅې پخې نه وې، کندې کپرې لارې وې. نبي علیه السلام له راغی د الله رسول علیه السلام ما ته اجازت شته چې کله باراني او بادي سیلۍ طوفاني تورتمې وریځئ او زه جمع له نه راځم، یا سار کې یا ماسخوتن کې نه راځم. نبی علیه السلام ورته وایي بلکل تا ته اجازه ده. وایي چې دی پاڅېد او روان شه، ورته وایي دې خوا راشه. اوس وایي راته جبریل امین راغی او راته ویې ویلې چې تر څو پورې ته اذان اورې که ماخوستن یې او که ساري جمع له به راځي. دی چا ته ویلې؟ دی ړوند صحابي ته ویل. هغه وویل ما سره څوک نه چې د لاسه مې ونیسي. سترګې الله را کړي دي، بنا سترګې دي. او څنګه سترګې دي؟ موږ وایو زه سړی د پوندو نه پیژنم، دونه خو هوښیاران روپۍ په لاس کې پیژنو، انسانان د پوندو نه پیژنو. وایي زه چې سړي ته وګورم پیژنم یې. او زمونږ د دې دومره هوښیارۍ سره دغه انجام دی چې منځونه مو ګډوډ. د کاوې په یو پیاله باندې، یو پیاله کاوه باندې زمونږ نه جمع لاړه شي، یو پیاله په معمولي خبرو باندې زمونږ نه جمع روانې دي. د مسجد نبوي په خوا کې کورونه وزګار شو، څه کډې لاړلې. بنو سلمه یوه قبیله وه، وایي د الله رسوله د خالي کورونو له به موږ راشو. ولې راځئ دلته؟ وایي د جومات ته به رانږدې شو. نبي علیه السلام ورته وایي بنو سلمه دیارکم تکتب آثارکم، خپلو کورونو کې اوسېږئ، هغه لرې لرې ځایونو کې. دا یو قدم چې تاسو اخلئ او جومات ته راځئ، دا تاسو ته الله لیکي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي یو سړی په کور کې اودس وکړي، جومات په لورې را روان شي، خو ګورې په زړه کې صرف د مانځه نیت وي. داسې نه چې پی به م راوړم او مونځ به م وکړم، سبزي به م راوړم او مونځ به م وکړم، نه، خالص د مانځه په نیت به راځي. او داسې کور کې کړی دی لم یخط خطوتن. اوس د خپلو قدمونو ته ګوره، یو قدم چې اوچت کړي یوه ګناه دې معاف شوه، په دویم قدم چې دې اوچت کړه یوه دې په جنت کې درجه اوچته شوله، او په بل قدم باندې یوه د الله نیکي ولیکلې کله چې په دې یو مانځه نه چې په دې ټول عمر منځونو الله موږ ته ګناهونه معاف کړي او الله موږ سره داسې معامله وکړي چې قسم کړی دی ومې بخل. دا هم زموږ دپاره غټه خبره ده. موږ د
چېرته حقدار یو موږ د نعمتونو چېرته حقدار یو موږ کړي څه دي موږ الله له څه کړي دي څه مو ورکړي دي وله نو دغه انسان چې یو قدم رالي یوه د ده نیکي ولیکلی شوه یوې درجه اوچته شوه یوې ګناه معاف شوه حدیث کې راځي وایي چې کله دا سړی جومات ته را روان دی او فرض مانځه له راځي د فرض مانځه په نیت باندې را روان دی او په زړه کې ویلی دي چې جمع لازم الله اکبر وایي داسې دی لکه احرام یې تړلی دی او بیت الله شریف ته چې روان دی دومره اوچته درجه الله ورکوي ګوره هره ورځ موږ ته الله دا را نصیب کوي خو زمونږ ورته نیت نه دی برابر رواجي مونځ دی خلک پاسي نو زم پاسم خلک روان دي نو زم روان یم دا نیت وکړو دا یو قدم بعضې صحابه به وایي چې جومات ته راتلل قدمونه به یې نږدې کېغوستل چې ډېر قدمونه مې هغه ځای پورې شمار شي نو زما معززو خبرې مقصد مې دا دی چې قبر کې د مانځه تپوس دی خو دا زمونږ مونځ دا خاصې کته پورتی ده د نبي علیه السلام او د صحابو په شانتې مونځونه وکړو اوږده مونځونه وکړو حذیفه رضی الله عنه فرمایي نبي علیه السلام سره په مانځه ودرېدلم او د شپې مونځ دی وایي سورت بقره سورت آل عمران او سورت النساء په باندې 15 سپارې په یو رکعت کې نبي علیه السلام وویلې او څنګه قرأتو یقرأ مترسل ډېر په دمه لګیا او وایي د جنت په آیاتونو چې به ورتېرېده وبه یې جړلې جنت سوال به وکړه د اور په آیاتونو به ورته وبه یې جړلې د اور نه به امان وغوښته رکو ته لاړه وایي رکو څنګه وه داسې زموږ په شانتې سب نه و سبحان ربي العظیم څو ځله وویلې شمارې وایي ځکه نه دی معلوم چې رکو یې د قیام هومره اوږده وه سجدې له چې لاړه وایي سجدې د قیام 15 سپارو عمره اوږده سجدې وکړه 15 سپارې چې ویلی کېږي دومره سجدې وکړله اوړه ګران شو که ګران شو کرایانې بره لاړلې هر یو شی بره ځي ریټونه بره روان دي فیسونه بره روان دي دوکانونه بره روان دي او زمونږ سبحان ربي الاعلی او سبحان ربي العظیم دغه ابۍ د وختونه هم چې زده کړی په 3 ځله ولاړ دی کله هم زمونږ په سجده کې سبحان ربي العظیم او سبحان ربي الاعلی 15 ځله او 6 ځله نه شو هر څه بره روان دي زمونږ دا مونځ په همدغه ځای ولاړ دی نبي علیه الصلاة والسلام تا ته فرمایي و مسلمانه دا سجده معمولي مه ګڼه یو انسان چې په مانځه ودرېږي د ده ټول ګناهونه راوړلی شي او د ده په اوږو یې ور واچوي خو چې څنګه سجدې له لاړه د سجدې د تګ سره د ده ټول ګناهونه معاف شو ته چېرته سجده لګې الساجد وسجده کوونکي یا یسجد بین قدمی الرحمن ته د الله په خپو کې سجده لګې پرېوځه ورته پرېوځه سبحان ربي الاعلی 3 ځله خو دې دپاره ده چې دې نه کم مه وایه 10 ځله ووایه 20 ځله ووایه لا تعداد یې ووایه خپل الله سره راز او نیاز دی دغې ته راز او نیاز نو زما معززو د خپلو منځونو اهتمام او داسې اهتمام چې ښایسته منځونه وکړو زمونږ خو مزاج داسې جوړ شوی دی الله دې زمونږ په حال رحم وکړي مولیانو داسې رپټ عادت کړي بعضې مولیانو چې څنګه هغه وایي سمع الله لمن حمیده زمونږ ګونډې اټومیټک ماتېږي د هغه نه مخکې سجدې له ځي سبحان ربي الاعلی سبحان ربي العظیم 3 ځله په بعضې ځایونو کې به ونه رسېد 3 ځله 15 ځله خو موږ نه پېژنو 7 ځله او 6 ځله نه پېژنو او نه هم کله ویلې ده دا کته پورتی ده حدیث کې راځي وایي چې کله یو سړی او د مازدیګر مونځ ناوخته کوي ناستي نور زیړ شي نور او دا مونځونه موږ روزانه کوو روزانه هم دقه حساب دی یا په دکان یا په کرکټ کې ځوانان په لوبو کې مبتلا دي څوک په چیو په کاوو باندې وایي نور چې زیړی شي او دا راپاسي 4 ټونګې ولګوي ټونګې هم دې ته وایي چې دا موږ او تاسو یې لګو وایي دا مونځ راوالي او په یو توره کپړه کې تاو کړي او ملایکې د ده په دې مخ باندې ورواړتئ د دې مخ نه ولولي او ورته وایي چې الله دې داسې خوار کړه لکه دا مونځ چې دې خراب کړه تلک صلاة المنافق دقه د منافق مونځ دی منافق هم مونځ کوي خو دغه شانتې مونځ کوي دا د نن نه اهتمام وکړو چې زه به مونځ خواصم کوم خو اول تکبیر سره تکبیر اولا تکبیر تحریمه سره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي 40 ورځې څو ورځې 40 اسانه خبره ده
څلوېښت ورځې چې چا تکبیر اولا سره مونځ وکړه اولني تکبیر سره امام وی الله اکبر او دام وی الله اکبر وی دا الله رب العالمین دوی نامونه ورکوي یو به دا انسان جهنم ته نه ځي او بل دا دی چې دا منافق نه دی بس دا غټه خبره ده چې موږ د اور نه بچو د الله د جرم نه خلاص شو د الله رب العالمین د سزا نه خلاص شو دا زموږ او ستاسو دپاره غټه خبره نو زما معززو غرض مې دا دی چې دلته راځو د مانځه معامله زموږ صفای په دې معامله کې الله رب العالمین ته ګیر لاړ نه شو مونځ هسې هم کوو خامخا یې کوو چې هر څنګه حالات یي موږ مسلمانان یو الحمدلله مونځ نه پرېږدو خو چې د جمع اهتمام د اول صف اهتمام صحابه کرامو به ویلي وایي څوک چې تکبیر اولا کې سستي کوي وایي موږ به د ده نه لاسونه وینځل چې دا ورک که د سره دوستي مه کوئ ځکه دا سړی بېکاره دی تکبیر اولا کې سستي کوي او موږ کې چې بلمازی او ښه بد عملی خو چې پیسهداري موږ یو سړی دا دی د سره تعلق پیدا که د پورې ځان ومږه راومږه د سره ځان نږدې که زما معزز دویمه خبره ما په هغه جنازګاه جومات کې لږه غوندې وکړله نوره پاتې شوه هغه د حرامو ده بعضې خبرې مستحبي که دې وکړه اجر دی که دې ونه کړه ګناهګار بنې د حلال او د حرامو مسلې فرض دي کله چې موږ او تاسو په نفس کې په خېټه کې په کپړه کې په اوبو کې په خوراک کې حرام راګډ شو حرام نو د دې سره یوه نیکي نه قبلیږي یوه نیکي صحابه به د دې نه ډېر ځان ساته ابوبکر صدیق یو غلام وته د ورځې به مزدوري کوله غلامانو به مزدوري کوله مالکانو له به راوړله پیسې راوړلې خوراک یې راوړو ابوبکر وخوړه تپوس یې ترې ونه کړه هره ورځ به یې ترې تپوس کوو چې څه دې وکړه څه دې ونه کړه تپوس یې ونه کړه کله چې خوراک وکړه هغه غلام ورته وایي چې دا خوراک چې تا وکړه خبر وي دا څه شی وایي نه وایي تکهنت لانسان فی الجاهلیه په جاهلیت دور کې د اسلام نه مخکې زه لا مسلمان نه ومه یو سړي ته مې د کهانت خبره کړې کهانت دې ته وایي ما ورته وویلې ته وښیوه دا لاس زه په پال باندې پوهېږم دا قسمتونه او پالونه چې ګوري وایي ورته مې وویلې چې ستا په نصیب کې دا کار دی وایي هغه کار یې وشو او وایي زه په دې شي نه پوهېدم د ړندو غرګیو وامر ته رسا ولګېده اوس یې راله په شکرانه کې دا خوراک راکړه او تا وخوړه وایي ابوبکر رضی الله عنه ګوته دننه کړله ګوته اوقې تشې خېټې وې هغې نه څه نه راوتل خو ډېر په تکلیف باندې خوراک بیرته راوارته وایي چا ورته وویلې چې الله دې په تا رحم وکړي نو تا خو ځان وجه لګی وې ویلې وایي که د دې سره زما نه ساه وتله زه مرګ ته تیار وم خو حرام مې په خپله خېټه کې نه پرېوست ابوبکر څوک دی که دی خوړلی مې هم جنتي و هغه له الله داسې ډګري ورکړې وه ابوبکر فی الجنه ابوبکر د دې هر څه سره جنتي دی د نبی علیه الصلاة والسلام سره نوسي روان دي حسن او حسین او څوک دي سیدا شباب اهل الجنه د جنت د ځوانانو سرداران به نبی علیه السلام ته دومره ګرانو په منبر به ولاړو او دوی جومات ته راننوتل غورځېدل او پاسېدل غورځېدل او پاسېدل نبی علیه الصلاة والسلام منبر پرېښود او راکوز شه او دا یې په غېږ کې راواغستل او ویې ویلې دا زما کشمالي دی کشمالي خوشبویي کوي دومره ګران وسي دا چې اوس د چا سره په لاره کې رواني نو هغه ورته قار نه کوي هغې نه خفه کوي په لاره کې روانو یوه کجوره یو دانه راواغستله او خولې ته یې کړله حسن رضی الله عنه امام حسن چې ورته وایي چې کله یې خولې ته کړله نبی علیه السلام ورته وایي کخ کخ دا وتوکه ګوره دا خو د جنت مرغۍ ده که نه موږ څه وایو دا د جنت مرغۍ دي داسې ماشومان چې ګاډي ته وځي بهر دکان ته لاړ شي د دکاندار نه د ګاډي والا نه فروټ میوه سیو مالټه راپټه کړي مور لی چې راوړي مور لی ورکړي مور یې ترې غاټ چک ووایي ورته وخاندي بچیا خو یې نه لیدلي نو دا د دې وخت نه غلي نو سبا یې بیا مور او پلار وایي یا الله په ټرک یې ووالې کړي یا الله د بس ته لاندې کړي یا الله په بم یې والوځې دا هغه و چې تا له بیا هغه میوې راپټولې او تا به ورته خندلې
تا یې تربیت هغه وخت کې ونه کړه. نبي علیه السلام د نوسو څنګه تربیت کوي؟ وایي دا وتوکه. ولې؟ د لارې شی ګورې حلال دی چې کوم معمولي لږ غوندي چې ډېر ارزښت نه لري، روغ دی، صفا دی، ویې خوره. دې وخت کې به احتیاط کې. په روټ لاره کې پراته دي قسمه قسمه مسلمانان دي، چا پکې ستنه نه یې لګولي، نشه پکې نه یې اچولي، نور شیز حلال دی، د لارې میوه ده، لږ دی، معمولي دی، ارزښت وله څوک نه ورکوي او پاکو خوړلی شي. نو نبي علیه السلام په دې نوسو باندې دا وتوکولې. وایي ځکه هسې نه چې دا کجوره د زکات دي، د زکات د کجورو نه پرېوتي او په آل رسول چې موږ او تاسو ته سیدان وایو، اوچت نسب دی، په اولادی رسول په سیدانو، بادشاهانو، میاګانو باندې زکات خوړل هغه وخت کې او تر قیامته حرام دي. ولې دا نسب ډېر اوچت دی او زکات خو د مال خیری دی، نو دوی به د دې نه ځان ساتي. داسې نه چې دی پسې بورې غاړو ته اچولي او ګرځي راګرځي چې موږ اولادی رسول یو موږ لی راکوي. نه، ستاسو ډېر اعلی نسب دی، تاسو اولادی رسول یاستئ، دا د مال خیرې دي، د دې نه به ځان ساتئ. اسلام دوی له په غنیمت کې 5 حصه ورکړې ده. په کور به ناست دي خو د مجاهد په غنیمت کې دله حصه ورکوي. وایي یاره اوس یې څوک نه راکوي چې نه یې درکوي، الله ته صبر وکړه. نو حرامه ولې خوري؟ ګناه ولې کې؟ نو نبي علیه السلام پې ولې وتوکله؟ حسن او حسین د چا غلا نه وه کړې، د چا جیب ته لاس نه ور اچولی، د چا کنډرې نه ووالی، خو څه د لارې کجوره وه که نه، خو نه د بچو تربیت یې وکړه. نو داسې چې بچي راغټ شي هغوی بیا ټول عمر حلاله خوري، پاکه خوري. نبی علیه الصلاة والسلام په بل حدیث کې فرمایي ذکر الرجل، یو سړی بیان کوي، یو سړی یطیل السفر، یو سړی دی اوږد سفر یې وکړه، بیت الله ته لاړ، پیادل لاړو، پیادل. هغه وخت کې خو دا جهازونه او ریلونه او دا سمندري جهازونه دا شیزونه نه و، پیاده به لاړه. اشعث اغبر، مسلم شریف کې دا حدیث دی، په ده باندې ګرد و غبار او دوړې دا لګېدلي، سر یې د دوړو نه ډک شي. ګوره د بیت الله شریف مزل دا په جاز کې چې سړی وکړي څونه ستومانی، او یو سړی د پیادل لاړه دوړې پې لګېدلي دي. بیت الله ته ننوت، هلته چې ننوتلې هره دعا قبلیږي، فورا قبلیږي. یمد یدیه الی السماء، دا لاسونه اسمان ته داسې نیولي دي، اوچت کړي دي، یا رب یا رب چغې وایي. ګوره حاجم دی، مسافرم دی، او د الله د کور میلمه دی، د مسافر دعا هم قبلیږي، د حاجم قبلیږي او بیت الله کې هم قبلیږي. نبی علیه السلام فرمایي مطعمه حرام، ډوډۍ د حرامو ده، وملبسه حرام، جامه د حرامو ده، ومشربه حرام، اوبیم د حرامو دي، وغذي بالحرام، په حرامو غټ شوی دی. ان یستجاب، حاجي صاحب چې بیت الله کې ولاړ دی یوه دعا یې نه قبلیږي. زه نه وایم، نبی علیه السلام وایي، مسلم شریف کې دا حدیث بیت الله کې نه قبلیږي. ولې نه قبلیږي؟ ډوډۍ د حرامو خوړل، پاسپورټ په حرامو پیسو، ویزه په حرامو پیسو، داخله په حرامو پیسو، خالی صرف نوم کول چې دادا میاجي کوم. ولې د تربورانو سره سیالي ده، هغوی په پلار باندې حج وکړو، که په سودي که په غلای دادا به حج للیږم. فایده هم څه وکړه؟ پیسې لاړلې او حج قبول نشي. پاک سوچه حلالې چې شک شبهه پکې رانشي، په داسې پیسو حج هم وکړه، عمره وکړه چې قبوله شي. کنی په بیت الله کې ولاړې او چې د کعبې د غلاف د لاندې سر نه نباسي او پردی پور د ده په خیټه کې او د ده په کور کې پروتي او پردی حق ورپوري، دعا یې نه قبلیږي. شهید څومره اوچته درجه لري، د ده د وینې ساس کې ځمکې ته لا نه رسېدلی چې الله یې بخي، خو الا الدین، نبي علیه السلام وایي ده ته پردی پور نه معاف کېږي، قرض ورته نه معاف کېږي. دا یو مقام دی د شهید، الله رب العالمین یو عزت ورکړی دی، یوه درجه ورکړې ده، خو پردی حق هغه ته هم نه معاف کوي. نو غرض مې دا دی مرګ هېڅ پته نه لګېږي. موږ دا د ځوانان خښو، موږ واړه ماشومان هم خښ کړي دي. داسې نه ده چې څوک سپین ږیری دی دا به مړ کېږي، نه، پلار ژوندی د زوی جنازه وکړي، مشر ورور ژوندی د کشر جنازه وکړي. مطلب دا دی چې دا بې تپوسه میلمه دی، نه د وخت معلوم دی او نه دا چاته اواز کوي. نو زما معززو چې دلته راځو،
تیاری وکړو تیاری دا دی چې الله رب العالمین ته توبه وباسو. بس دی موږ ډېر ګناهونه وکړل، قسمه ګناهونه موږ وکړل، ګناهونو موږ له فایده رانه کړله. او زمونږ الله داسې الله مهربانه ذات دی. حدیث کې راځي یو بنده چې توبه وباسي، توبه الله ورته آواز کوي یا ابن آدم، ای د آدم زویه، ای د آدم بچیه، ته ما ته یو ځلې وجاړه او توبه په صدق او په اخلاص وباسه. یو زمونږ توبه ده چې غوږونه رانیسه او لاړې ګریوان ته توکه او بیا هغه ګناه کوه. داسې موږ د توبې سره ډرامه راغستې ده، دا نه په صدق په اخلاص دا ګناه را پکې ده، دا را پکې ده، ځان له خپل الله سره یوازې شو، د الله کور ته لاړ شو، توبه وباسو. الله فرمایي یا ابن آدم، ای بني آدمه ته څونه ګناهګار یې، ولې نا امید یې؟ ته که ماله راشې بقراب الارض خطایا، دا ټوله ځمکه ستا د ګناهونو نه ډکه شي، او لو بلغت ذنوبک عنان السماء، که دا ستا ګناهونه اسمان او وریځو ته راورسېدل، دا دنیا دې ډکه کړې ده، ته څومره ګناهګار یې، دومره ګناهګار یې، خو ثم استغفرتني، ما ته وژاړه، توبه وباسه، دا دومره دنیا به زه د مغفرت نه تا ته ډکه، دومره دنیا به تا ته د مغفرت نه ډکه. نو زما معززو وخت په مونږ تیر دی او د مرګ د چا به نن اعلان کیږي او د چا به سبا کیږي او د چا بله ورځ هېڅ پته نه لګېږي. د معمولي نه معمولي سبزۍ، د یو ټماټر، د یو پیاز، د یو الو، د هغه ګارنټي شته چې سبا پورې پاتې کیږي، خو زموږ د دې غټو بدنونو ګارنټي نشته. دا اوس چا سره ګارنټي ده چې د دې مقبرې نه روغ وتلی شو که نه شو وتلی؟ الله مکه په داسې حالت کې موږ له مرګ راشي او موږ خپل الله سره ناجوړه یو، ناجوړه جوړ هم لا نه ده کړې، صلح هم نه ده شوې، راضینامه هم نه ده کړې، الله هم نه دی راضي کړی. نو الله مکه په دشمنۍ کې ورلو، ځکه موږ توبه نه ده ویستلې، موږ نه به الله ناراضی. د خپلو اعمالو توبې الله ته وباسو، د منځونو خیال په اولاد باندې خاص نظر وساتو، ځوان کل ځوان نسل د دې خاصه نګراني وکړو. دا ګوره بل طرف ته روان دي، کفار لګیا دي په ځوانانو کوشش کوي، ډمان خو بوډاګانو کې نه اخلي که نه، کم ډم چې بوډا شي هغه بیا سوال کوي خیرات ټولی، هغه خو ریټایر شي ختم شي، بیا څوک محفل هم نه بوځي. همدې هلکانو کې لګیا دي کوشش کوي، څوک ډمان کې، څوک یې جړاګان، د پېښوري جړاګان، د کوهاټ، د مردان، د صوابۍ، اوس د هرې ضلعې خپلې جړاګانې. دا پیدایشي دومره نه پیدا کېږي، دا چېرته په 10,000 او 20,000 کې یو هم نه پیدا کېږي. دا څه دي؟ دا زما او ستا دا روغ جوړ بچي دي، د پیسو او د عایشۍ دپاره په ځان دغه نخره کوي. نبی علیه السلام فرمایي که نه لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء، د الله لعنت په هغه سړو چې ځان د ښځو په شانتې جوړه. ښایسته مخ د سړي الله ورکه او دا وایي نه که نه زه د خور ولې نه پیدا کولم، ځان د خور په شانتې جوړه. لعنت به داسې انسانانو ورېږي. موږ ته څوک سخته نه وایي، ولې؟ موږ ته د مسواک مسلې کوي، د عطرو مسلې کوي چې دې کې دونه ثواب دی، کجوره، دا مسلې راته ولې څوک نه کوي؟ چې زموږ د الله سره تعلق جوړ کړي، زموږ د ګناهونو نه منې شو. نو چې کوم مولا داسې خبرې کوي دا سختدریځه دي، دا وایي نوي پیدا شوي دي، دا وایي مذهب نه مني، دعا نه مني، فلان کې نه مني، عیاذا بالله عیاذا. خیرخوا خلک ټول عمر خلکو په کاڼو ایشتلي، خیرخوا خلک څوک نه خوښوي، هغه چې دوکماري ګڼکپي او سړي له وال ورکوي هغه خلک خوښوي. موږ تاسو ته سوال کوو، ټول ماشاءالله مشران ناست دي دلته، پویه خلک ناست دي، موږ تاسو ته نه ویو چې زموږ په ډله کې شئ، زموږ ډله د اسلام ډله ده، ته مسلمان او زه مسلمان، زما او ستا الله یو دی، زما او ستا قرآن یو دی، زما او ستا کعبه یوه ده، زما او ستا محمد رسول الله یو دی، موږ کې هېڅ فرق نشته. دا ډلې، دا مذهبونه، دا پارټۍ موږ کې د خلکو جوړې کړي دي، موږ جدا کوي، په یو بل هم جنګوي، یو ته کافر وایي بل ته کافر، چې دې قبلې ته ودرېږي او لا اله الا الله وایي، که روس کې دی او که امریکا کې دی او که په هندوستان کې، دا زما او ستا ورور، دقه زموږ وروري ده. زما معززو، ما سحر یو اجتماع کې بیان کړی، ستړی وم
ماښام بل ځای کې بیان دی تاسو خفه نه شئ قبر هم تیاریږي هغې پورې ذکر اذکار کې مشغوله شو په دې خبرو به اکتفا وکړو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین الله دې مرده ته مغفرت نصیب کړي او څومره مسلمانان چې دلته حاضر دي الله دې زموږ او ستاسو ټولو نه راضي شي د چا چې څوک مفات شوي دي پلار مور ورونه خویندې الله دې د ټولو مغفرت نصیب کړي چې قبر تیار شي بیا به په قبر دعا وکړو انشاءالله